امن ورکوونکی دی په دنیا کې هم په آخرت کې هم په قبر کې هم برزخ کې هم نو دی به وایي چې او الله به د هر څه چې څه وعدې کړي دا به ماله راکوي یره به دې ختمه شي خپل رب دا نوم چې سړی واوري المؤمن نو زړه مطمئن شي نو بله فایده دې دا راوته چې امن صرف د چا نه غواړه د الله نه غواړه نو بله فایده دې دا راوته چې د هغه رب سره دې رابطه نه وي نو بیا امن د څه شي ته غواړي که بچیان دي که وزیران دي او که حاکمان دي او که هر څوک دي ټول دي دا خبره یاده کړي او زده دي کړي که په ملک کې امن راولي که په علاقه کې امن راولي که په کور کې امن راولي که په معاشره کې امن راولي چې څو پورې هغه امن تقسیمونکی ذات دې نه راضي کړی نو ستا په ملک کې هم امن نه راځي ستا په کور کې هم امن نه راځي ستا په معاشره کې هم امن نه راځي ستا په هیڅ شي کې امن نه راځي ځکه چې هغه امن ورکوونکی ذات تا نه خفه دی ډېر خلک منډې وي په امن پسې او هغه امن ورکوونکی چې دی هغه ترې راضي نه دی نو کوم ځای نه به ته د امن میلاو شي امن دا په دې راځي چې ته هغه مؤمن ذات راضي کې المؤمن